پکسلیپ کورس پارت 6 لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده موږ د پکسلیپ کورس سټارټ کړی دی نو موږ 15 ویډیوګانې کړې وې نو نننۍ ویډیو شپږمه ویډیو ده موږ په تېرو ویډیوګانو کې د ټیکس باندې خبره کړې وه تقریبا 15 ویډیوګانې موږ په همدې ټیکس باندې کړې وې ګورئ په دې ټیکس باندې موږ لیک کوو نو ګوره د ایډیټ ډیلیټ کاپي دا دې سره پورې چې تقریبا کوم دی دا ټول موږ په تېرو ویډیوګانو کې دا خبره په دې باندې خبره کړې وه نو نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه سټارټ اخلم د چې نه په دغه اپشن باندې تاسو ته پرې قونج کې یو اپشن موږ نه پاتې و چې هغه ته وایي سټایل ګورئ چې په دې اپشن باندې موږ څنګه کلیک کوو که په دې سیف باندې موږ کلیک کوو موږ سره دا تصویر چې کوم دی سیف کېږي د دې وظیفه او دنده همدومره ده نو په دې سره موږ عکس سیف کېږي او په دې سټایل باندې چې بیا کلیک کوو په دې براوس اپشن باندې موږ څنګه کلیک کوو نو ګوره دې کې موږ ته ډیزاین کړي خطونه دلته راکوي چې تاسو کوم یو دې کې خوښېږي تاسو دې ځای نه ځان ته تیار ډیزاین شوي دي دا په دې باندې ځان له نومونه برابرولی شئ نو ګورئ دغه دویم زه راخلم صحیح ده ګورئ تیار په همدې ډیزاین برابر دی ګورئ تاسو څه غټ کړئ دا نو بیا تاسو په دې کې ایډیټ هم کولی شئ چې فرض کړئ د دې په ځای تاسو بل شی تاسو هم په دې کې لیکلی شئ نو دې ځای کې چې تاسو هر یو خط خوښ ځان له دې ځای نه براوز ته راشئ دې ځای کې دا هم خوښ نه په دې بل باندې کلیک کړئ دا هم خوښ نه راشئ په دې بل باندې کلیک کړئ چې کوم یو تاسو خوښ دې ځای نه تاسو راغستلی شئ دغه یو اپشن موږ نه پکې پاتې و اوس راځو یو بل اپشن دی دلته په دې ځای کې د قونج کې تاسو ته به ښکاري په دې باندې موږ ګوره کلیک کړو دلته په دې اپشن کې خاص دومره څه نشته یوازې په دې کې د بیکګراونډونه دي ګورئ تاسو کوم بیکګراونډ دې کې خوښېږي دې ځای کې ځان له خوښ کړئ بس په همغې باندې تاسو خپل ډیزاینینګ د پاسه کولی شئ ګورئ دا هم خوښي دا هم خوښي که دا هم خوښي که کوم یو ستاسو په دې کې خوښي تاسو خپل ډیزاین په دې کې کولی شئ نو په دې کې نور څه نشته همدغه یو بیکګراونډونه دي په دې ځای باندې ګورئ دلته بل دریم نمبر اپشن تاسو ته ښکاري د سیټینګ او دا کوم اپشن چې دی په دې باندې ګورئ موږ کلیک کوو دې ځای کې اوس تقریبا موږ له شپږ اپشن هلته موږ ته راکړي ګوره اول نمبر اپشن موږ سره سټیکر دی ګوره په دې سټیکر باندې چې موږ څنګه کلیک کوو دې ځای کې موږ ته ګورئ بېلابېل سټیکر یې راکړي ګورئ کعبه شریفه ده مدینه ده چې کوم سټیکر دې ځای کې ګوره تاسو لګولی شئ بیرغ دی فرض کړئ رینجر دی همدغسې نور ډېر سټیکر دي ګورئ که په دې دویم اپشن باندې تاسو کلیک کړئ دلته ګورئ دا ګلان دي قلمونه دي کمپیوټر دی فرض کړه داسې په دې شیپ باندې تاسو کلیک کړئ دلته سوشل میډیا اکاونټس دي ټیلیګرام شو فرض کړه واتساپ فیسبوک دا څه چې په دې کې ګورئ تاسو دې ځای نه دا هم تاسو لګولی شئ نو په دې کې خو دا شیان موجود دي صحیح ده نو ګوره په دلته دویم نمبر بل اپشن دی امپورټ په دې امپورټ باندې چې موږ څنګه کلیک کړو دې ځای کې موږ د خپل د موبایل نه که تصویر یې که سټیکر یې که کوم کلر یې که وغیره څه هم یې دې ځای نه موږ د خپل ګلري نه مطلب چې څه موږ راغستلی شو هغه دې ځای نه موږ راغستلی شو او دویم نمبر پسې ګورئ د ډرا دریم اپشن دی ډرا په دې کې موږ رسامیانې کولی شو فرض کړه چې موږ دې ځای نه څه رسمو د کلر انتخابو دې ځای نه موږ خپل رسامي کولی شو خو دا اپشن ډېر موږ ته نه پکارېږي دې نه موږ تېرېږو نو ګورئ دلته یو بل اپشن چې دی شیپ دی په دې شیپ کې ګورئ بېلابېل شکلونه تاسو ته ښکاري ګورئ موږ ته د چارقونجه شکل راکړو ګورئ که غواړئ چې تاسو نور شکل دلته نور شیپس برابر کړئ نو په دې ځای باندې کلیک کړئ ګورئ که دې ځای نه تاسو سټار راغستل غواړئ یا فرض کړه د میسیج دا تصویر تاسو برابرول غواړئ یا د غشي تصویر نو ټول دې ځای کې سکویر شو فرض کړه دایره دا ټول هلته موجود دي دې ځای نه تاسو دا راغستلی شئ صحیح ده او ګورئ په دې لاندې اپشن باندې دا خط موږ څومره شاته وړو زموږ د شیپ د شکل د رڼا کمیږي راکمیږي په دې سره او ګوره لاندې کلر د کوم کلر تاسو دې ته ورکول غواړئ هغه کلر ته یا دلته دې ځای نه ورکولی شئ په دې ګریډینټ باندې تاسو دوه قسمه درې قسمه کلر دې ځای نه ورکولی شئ او لاندې چې ګورئ څنګه راشي دا د دې سټروک دی صحیح ده ګورئ لکه موږ ټکس کې چې ویلو خط له تاسو سټروک ورکوئ دیوال غوندې ورکوئ ګورئ په دې کې هم تاسو ورکولی شئ او لاندې دا بل اپشن ګورئ تاسو سره دا د سټروک ده تتوالی او تیزوالی د سټروک څومره تیز دي نه کمزوري رنګ کې دي نو غواړم تاسو دې ځای نه برابرولی شئ بیا لاندې ګورئ د سټروک دا کلر دی تور کلر ورکوئ سور کلر ورکوئ صحیح د سپین ورکوئ د دیوال د کوم رنګ تاسو ورکوئ دوه رنګه ورکوئ دې ځای نه تاسو دوه رنګه هم ورکولی شئ صحیح ده لاندې یو بل اپشن دی ګورئ دا چې موږ څومره داسې بره وړو نو ګورئ زموږ دا سټروک چې کوم دی دا به داسې جال جال غوندې شي ګورئ اوس خو برابر صفا ښکاري ګورئ څومره بره وړو موږ د دې دا خط چې کوم دا کلر چې کوم دی دا موږ سره جاخه جاخه غوندې شي ګورئ نو په دې کې تاسو دا کارونه کولی شئ بېلابېل سټیکر یې تاسو شیپونه تاسو دې ځای نه راچولی شئ او ګوره دلته بل اپشن دی بیزر ګورئ دې کې هم خاص څه نشته دې کې موږ ځان له شکلونه دا شیان وغیره دلته برابرولی شئ تاسو کوم رقم شکل جوړوئ ګوره 2 رقمه 3 رقمه داسې یو
رسامي د تاسو ګورئ دې چې کومه چې تاسو ځان له چې جوړوئ کلر ور اچوئ دې کې ګورئ هماغه کلر په منځ کې راځي فرض کړئ ګورئ کوم ډیزاین چې تاسو دې ځای نه برابروئ دې کې خاص څه نشته ګورئ تاسو دا خپل ترتیب دې ځای نه برابرولی شئ او بل اپشن دلته دی ګورئ بل اپشن دلته اخري اپشن چې دی ارو صحیح ده په دې ارو باندې مونږ کلیک کوو ګوره دې کې شکلونه دي ګورئ شیپونه یې ځان له کومه شی برابروي نه دغسې برابروي دا رقم برابروي ګورئ بیا دې ځای کې دا دغه ګورئ لاندې د برخې غټېږي په دې سره وړوکی کېږي صحیح ده ګورئ بر سره دا ټول شی دلته غټولی شئ تاسو او وغیره دې کې نور ګورئ خپل سیټینګس وغیره دي ګورئ دې کې بر سر غټېږي دې کې دا بر سر هغه اندازه را ګوره کوم رقم تاسو ډیزاین بر سر له ورکول غواړئ د دې او لاندې ګوره دا په دې باندې کمیږي او زیاتېږي صحیح ده نو ګورئ بیا لاندې یو بل کلر د دې شیپ لپاره تاسو دلته کلر ورکولی شئ دوه رنګه یو رنګ تاسو کوم کلر دې ځای نه ورکولی شئ او دا د سټروک دی ګورئ که سټروک تاسو تیزول غواړئ کمول غواړئ هغه هم د دې ځای نه کېږي صحیح ده ګوره رنګ یې تیزېږي او پیکه کېږي دا د سټروک رنګ د دې ځای نه تاسو سور رنګ هم ور اچولی شئ ګورئ دوه رنګه درې رنګه کوم رنګ چې تاسو دې ځای نه اچولی شئ نو هم تاسو کولی شئ په دې کې تاسو بېلابېل غشي چې کومه څه تاسو برابرول غواړئ په خپل ډیزاین باندې نور تاسو بیا خپله پوهېږئ په دې ځای کې تاسو دا کارونه کولی شئ نو ګورئ زمونږ دا دویمه برخه هم پای ته ورسوي دې کې تقریبا شپږ اپشن او دا موږ تاسو تشریح کړه په دې ویډیو کې نو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي وي پاتې دغه دوه برخې دي او نور دې کې نورې زیاتې خبرې د پکسلیپ کې وخت سره به تاسو ته زه یوه ویډیو په دې باندې راوړم امید لرم چې نننۍ ویډیو به مو خوښ شوي وي او سبب ترې یاد کړي وي تر بیا او بلې برخې د الله په امان